السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو مسلمانانو، دا یاد ځای چې دی دلته د موټرو امکانات نشته، سړکونه وران شو، ناونه دي یو خوا بل خوا څلور طرف ته. د دې دپاره د خوراکي مرسته عطا فاونډیشن راورسوله. الله رب العزت دې په خپل دربار کې قبول کړي. این قریه به نام چی یاد بشه؟ سی هزاره. نان خوردنی از این به پیش که آورده بود امروز اول دفعه رسید بر کلگی. خداوند سر شما رحم کنه. چی گفتنی داری دیگه؟ سر ما حق داریم، ما شما یک افغان هستیم، در درد شما ما شریک هستیم. خداوند تو موضوعات دیگه تکرار نکنه. ما بر خداوند پاک دعا میکنیم، شما هم دعا کنید خداوند سر شما رحم کنه، سر کلگی مسلمانان رحم کنه. دې بیچارهګانو دونه وهم وهلي دي، هر یو شهید ورکړی، زخمي ورکړی دی په ډېرو سختو حالاتو، په سختو شرایطو باندې. خلکو عطا خیر خوا د یاد